دې ټیم کې الیکشن کیم چې د جلسې کلی کې داغه نه پښتنه کوي چې ووټ به کومه پارټي ته ورکوي او کومه پارټي راتلونکي الیکشن کې سپورټ کوي او د څه د وجې نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیاز علي بھائی ووټ به چاته ورکوي او ولې به ورکوي؟ ان شاء الله ووټ خو زموږ د لاټین دی چې لاټین والا موږ دپاره ډېره قرباني کړې ده، یا وارث خان بھائی یا ایاز بھائی موږ دپاره ډېره قرباني کړې ده، یو خانان نه دي سمجیداده نه دي، نو زموږ ډېر خوښ کړي دي. ان شاء الله ووټ زموږ د لاټین دی. ٹھیک شو، ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو تاسو دا بل ملګری فاروق مونږ سره دی، دیم سویل غواړي د الیکشن باره کې چې ووټ به چاته ورکوي او ولې به ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ووټ زموږ د لاټین دی، د لاټین دپاره د ملک دپاره د پښتنو دپاره زموږ مشرانو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. شغیب حاجي صاحب ډېرې قربانۍ ورکړي، اوس وارث خان لالی د هغه زوی دی، او انشاءالله چې داسې قربانۍ به ورکوي هم د قوم دپاره د پښتنو دپاره، او لاټین به د ټولو پښتنو یو اهم فیصله وي چې دی له به ټول ووټ ورکوي. ٹھیک شو، ډېره مهرباني. مونږ سره عابد ولاړ دی، د ده رایې به پکې هم واخلو چې دی کومه پارټي سپورټ کوي. ټوپۍ چې کوم دی دا نیشنل پارټۍ په سر کړې ده، او دا پوښتنه چې کوو هغه ظاهره خبره ده، پته لګي دی نه چې ووټ به دی اے این پي ته ورکوي. ته به اے این پي ولې سپورټ کوې عابد؟ اے این پي به ځکه سپورټ کوم چې اے این پي زموږ دپاره قربانۍ ورکړي دي، د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي دي، د دې بچو دپاره قربانۍ ورکړي ده. پرون چې کومه حادثه شوې ده زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې دغه کې، نو په دې باندې مونږ ډېر سخت خفه یو، او د دې وجې باندې به ووټ ټول پښتانه مونږ دله ورکوو. وارث خان هم زمونږ دپاره شهید شوی دی، ایاز خان هم زمونږ دپاره شهید شوی دی. مطلب ډېره مهرباني او هغه چې کوم دی د اے این پي ډېر غټ سپورټر دی، ډېر د پخوانی سپورټر دی. مونږ سره جلسې کړي ډاکټر تاج علي خان ولاړ دی، ده نه به د الیکشن باره کې تپوس کوو چې ووټ به چاته ورکوي او ولې به ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب ووټ به چاته ورکوي، کومې پارټي سپورټ؟ ووټ به موږ چې کوم دی نو د وخت د سر نه، د اوس نه ده، د پلارانو د وخت نه، د نیکیانو د وخت نه زموږ چې کوم پارټي دا اے این پي ده، او زموږ سپورټ چې کوم دی نه 100% دی. انشاءالله که هیري وارث خان لاله او ایاز لاله چې کوم دی دا زموږ دواړه یو قومي امیدوار دی، او یو چې کوم صوبایي دی، دواړه انشاءالله چې کوم دی الله پاک به کامیابوي. او زموږ د جګنات میسارالدین باشا خاص کر دا وایو چې فخر ثوابي دی، او هغه چې کوم دی د هغه چې کوم دی نو د اواز کړی دی چې څومره کسان دي او جګنات کې ایریا باندې نو کونسل یعقوبي دا به چې کوم دی 100% ووټ چې کوم دی دا به چې کوم دی ان شاء الله د ان پی وي، او باقي جلسه کوم چې کوم دی ان شاء الله پوزیشن خو برابر روان دي، او بس تاسو ښکاري ان شاء الله. ډېره مهرباني. دې ملګریو چې دوه خبرې وکړه نو په دې وجه باندې رالم. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو تاسو جلسې کلي کې د الیکشن کمپین چې مونږ کوم رایو کا د هغې تاسو لایو چې کوم دی نو هغه نیک پرېږه تاسو د هغې ویډیو وکته. د خلکو مختلف قسمه رایې ده، څوک چې کوم دی نو پی ډي آی سپورټ کوي، د هغې خپل سپورټران دي او خپله نظریه لري. څوک چې کوم دی نو اے این پي سپورټ کوي، د هغې د ورکرانو چې کوم دی نو خپل نظریه ده، خپل د هغې چې کوم دی یو منشور دی هغه سپورټ کوي. ډېر ملګري پکې داسې میلاو شو چې هغوی ایم ایم اے سپورټ کوي، او زیاتره د خلکو چې کومه رایه وه هغوی په دې باندې متفق دي. جلسې کلي خلک چې وړوکي ووټ چې کوم دی نو دا به موږ دې کې پاټۍ ماټۍ ته نه ګورو، او دا چې کوم دی نو یا مطلب برهان الله ته به ورکوو. څوک چې کوم دی نو مطلب اے این پي دی، د هر سړي خپل دغه دی، پته به چې کوم دی نو په 25 جولای باندې لګي چې کومه پارټي چې کوم دی نو هغه الله پاک سرخورو کوي او کومې پارټۍ چې کوم دی پاتې کېږي. ډېره مننه. تاسو چې کوم دی ذوالفقار کیف ویډیوز نیغ په نیغه کتل مه هېروئ. زموږ یوټیوب چینل هم لایک کوئ، او زموږ چې کوم دی نو فیسبوک چینل چې کوم دی نو هغه هم تاسو لایک کوئ، او زموږ دا ویډیو ډېره شیر کوئ چې خلکو ته د جلسې کلي د رایې باره کې پته ولګي، د الیکشن باره کې. ستاسو قربا مبارک صاحب ته اجازت ورکوئ. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.